د ای زاویه ساین مساوي دی له 15 پر جذر د 1 او کوتانجانت یې مساوي دی له 8 پر 10 سره. تاسې د پاتې نورو څلورو مثلثاتي نسبتونو قیمتونه پیدا کړئ. په دې ځای کې موږ تاسو ته دا مثلث راکړل شوی دی، دا د ای زاویه ده او موږ تاسې باید د ای زاویې شپږ واړه مثلثاتي نسبتونه پیدا کړو. لومړی مثلثاتي نسبت ساین دی. که چیرې ساین ته وګرځو، په دې ځای کې موږ تاسې د ای ساین پیدا کوو. ساین د ای د ساین تعریف ته که چیرې وګرځو، په هغې ځای کې موږ تاسې وویل چې زول مقابله پر وتر. مقابله زوله کومه یوه ده؟ دا یوه ده چې مخامخ همدې زاویې ته پرته. دلته به ورته ولیکو مقابله زوله. ښه، زوله مقابله قیمت یې 15 دی. وبلیکو چې 15 پر او وتر هغه زوله چې د 90 درجې مخامخ پرته ده، یا دا وتر. ښه، وتر د دې قیمت دی جذر د 1/4. دا ساین شو. که چیرې وګورو په سوال کې هم په همدې ډول موږ تاسو ته راکړل شوی و. را بشو او د دې برعکس مثلثاتي نسبت چې کوسیکنټ دی هغه به پیدا کو. کوسیکنټ د ای مساوي کیږي له څه سره؟ مخکې مو ویلي و چې کوسیکنټ د ساین معکوس دی. ساین قیمت دلته راکړل شوی و، نو د کوسیکنټ قیمت به مساوي شي له 1/4 پر 15 سره. دا ځل به راشو او کوساین به پیدا کړو چې د کوساین قیمت څو دی. کوساین د ای مساوي کیږي له څو سره؟ کوساین مساوي کېده زوله مجاوره. مجاوره زوله دا یوه ده. مجاوره دلته به ورسره ولیکو. زوله مجاوره پر وتر. د مجاورې زولې قیمت ای دی او موږ تاسو ته نه دی معلوم. وبلیکو چې ای پر جذر د 1/4. دا کوساین شو. که چیرې د دې معکوس مثلثاتي نسبت وګورو، هغه سیکنټ دی. سیکنټ د ای به مساوي شي له څو سره؟ سیکنټ د ای بیا د کوساین معکوس دی. دا ای پر جذر د 1/4 و، خو سیکنټ به مساوي شي له جذر د 1/4 پر ای سره. را بشو او تانجانت به وګورو. تانجانت د ای مساوي کیږي له څو سره؟ تانجانت مساوي کیږي زول مقابله پر مجاوره. د مقابل زول قیمت 15 دی. 15 پر مجاوره زوله ای ده. او کوتانجانت ته که چیرې راشو، نو کوتانجانت مساوي د ای مساوي کیږي له د تانجانت برعکس دی یا د هغه سرچپه دی، نو دا بشي ای پر 15. ای پر 15. ښه، په دې ځای کې موږ تاسې د ای قیمت نه لرو چې ای څو دی، تر څو پورې وکولی شو چې مثلثاتي نسبتونه لاسته راوړو. که چیرې سوال ته وګرځو، دلته موږ تاسې ته ویل شوي وو چې د ای زاویې کوتانجانت 8 پر 10 دی. نو په دې معنا چې دا ځای به مساوي شي له 8 پر 10 سره. 8 پر 10 سره. اوس دلته موږ تاسې یوه رابطه لاسته راوړه کولی شو له دې ځای څخه د ای قیمت پیدا کړو. دلته لرو چې ای پر 15 مساوي دی له 8 پر 10 سره. که چیرې دا ځای د ای لپاره حل کړو، نو ای به مساوي شي له 15 که طرفین وسطین کړو ضرب 8 تقسیم پر 10. یو په 15 کې 15 کېږي، 2 په 15 کې 10 کېږي، یو په 2 کې 2، 4 په 2 کې 8. نو له دې ځای څخه کولی شو ولیکو چې ای به مساوي شي له 4 سره. دا چې د ای قیمت مو لاسته راوړو، اوس په دې ځای کې به یوازې د ای په ځای د هغه خپل قیمت ولیکو. موږ تاسو ته به نسبتونه په لاس راکړي. دا ځای به مساوي شي له 4 پر جذر د 1/4. دا به کوساین شي. او که چیرې سیکنټ وګورو، نو سیکنټ به مساوي شي د جذر 1/4 پر 4 سره. او تانجانت ته که چیرې راشو، نو دلته مو درلودل چې 15 پر ای، خو د ای قیمت مو پیدا کړ چې 4. دا به دومره شي. او دلته یې که چیرې ولیکو یا کم دا هم اختصار کړو، بیرته به تاسو ته د کوتانجانت قیمت، کوتانجانت د ای به مساوي شي له 4 پر 15 سره. یا که چیرې په ساده ډول دا 8 پر 10 هم اختصار کړو، بیرته موږ تاسو ته هم دا قیمت لاسته راکوي. نو له دې ځای څخه موږ تاسو دا خبره لاسته راوړه چې ای مساوي ده له 4 سره. ښه، کولی شو همدا خبره موږ تاسو د فیثاغورس د قضیې پر اساس هم پیدا کړو. په هغې ځای کې مو درلودل چې د وتر مربع مساوي کیږي د قایمو زولو د مربعاتو سره، یا جذر د 1/4. که چیرې دا مربع شي، دا به مساوي شي له ای مقابل زوله مربع یا 15 مربع
جمع 4 مربع. ښه نو که چیرې دا لږ څه ساده کړو دا جذر به یې له مربع سره خلاص شي دې خواته به یوازې 1 پاتې شي 1 به مساوي شي 15 مربع 15 جمع 4 مربع 14. که چیرې دا ځای جمع کړو نو 1 به مساوي شي له 14 جمع 15 1 دا چې دواړه خواوې مساوي شوي نو په دې معنا چې موږ او تاسې د ا لپاره سم قیمت پیدا کړی و. په ټوله کې دا په دې ځای کې مو وکولای شوای چې د ای زاویې لپاره 6 مثلثاتي نسبتونه تعریف کړو.